ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د قسم سیریال اداکار ریشي د ژوند په اړه معلومات درکړم، نو دا ویډیو تر پای را سره وګورئ او د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایو د ده پوره او اصلي نوم شرط مرهوت را دی. دا د جنوري په 9 په 1983 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې پیدا شوی چې اوس په 2023 کال کې عمر 40 کاله دی. د خپلې د مکتب او پوهنتون زده کړې د هندوستان د کلکتې په ښار کې ترسره کړي. د خپلو زده کړو وروسته په 2012 کال کې د فروم سیډني وذ لف سیریال څخه فلمي نړۍ ته راغی. ملګرو د ده قد 193 سانتي متره دی او وزن یې 65 کیلوګرامه دی. د ده د سترګو رنګ تور نسواري دی او د ویښتانو رنګ یې تور دی. او اوس به راشو د ده کورنۍ او شخصي ژوند ته. ملګرو د ده د پلار نوم کشور ملهوترا دی. ده په 2019 کال کې د ریبکی باټیا سره واده کړی چې یو فیشن ډیزاینره ده. ملګرو د ده د خوښې اداکاران امیتابھ بچن او شاهرخ خان دي او دی اوس مهال د خپلې کورنۍ سره په ممبئی ښار کې ژوند کوي. ملګرو د 2012 کال راهیسې په 12 سریالونو، په 3 فلمونو او په 6 سندرو کې کار کړی چې مشهور سریالونه قسم، ناګین او مسکان سریالونه دي. او اوس به راشو د ده عاید ته. ملګرو دی د سریال یوې برخې جوړولو په 40,000 څخه تر 45,000 هندي کلدارو پورې روپۍ اخلي او ورسره نور د فلمونو او سندرو څخه هم ډېرې پیسې ګټي چې په 2023 کال کې ټوله شتمني 10 میلیونه ډالرو ته رسي. او ملګرو دی تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم فالو کوئ شئ چې دی د انسټاګرام اکاونټ دی. او دا د 2023 کال نوي انځورونه او دا د ځینو سریالونو نومونه هم را سره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور ووایه. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نه شي. د ویډیو تر پای را سره پاتې کېدو نه مو یو جهان مننه. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.